سلامونه، ښه راغلاست. نن موږ یوې ډېرې په زړه پورې پروژې ته ورګرځو چې د ټکنالوژۍ او ژبې په نړۍ کې خورا ستره اغېزه لري. دې پروژې ته د موزیلا کامن وایس یا عام غږ ویل کېږي او موخه یې دا ده چې د وینا یا خبرو پېژندنې لپاره یو ټول شموله او متنوع ډیټا سیټ یا ډیټا ټولګه رامنځته کړي. راځئ چې پرې پیل وکړو. د موزیلا عام غږ څه دی؟ دا د ټولنې یا د وګړو په مټ یو پروژه ده چیرې چې هر څوک کولی شي د وینا پېژندنې لپاره د اوپن سورس یا ازادې سرچینې ډیټا سیټونو په جوړولو کې خپل غږ مرسته وکړي. دا د ټولو لپاره د غږ ټکنالوژي په ښه کولو کې مرسته کوي، په ځانګړې توګه هغه ژبې او تلفظونه چې په آنلاین نړۍ کې کم ونده دي چې په هغه کې د پښتو ژبه هم راځي. ستاسو مرستې ته ولې اړتیا شته؟ ستاسو غږ کولی شي د پښتو په پرمختګ او د پښتو وینا ټکنالوژي د هر چا لپاره د لاسرسي ورګرځولو او عاجلانه کولو کې مرسته وکړي. د دې ترڅنګ په دې پروژه کې ونډه اخیستل د ګډونوالو لپاره خورا اسانه او ساتیری دي. لومړی commonvoice.mozilla.org ته لاړ شئ، بیا پښتو ژبه غوره کړئ. او نوملیکنه وکړئ. نوملیکنه په هغه صورت کې اړینه ده که تاسو د مخکې د موزیلا ګرنون یا اکاونټ نه لرئ. تاسو کولی شئ د موزیلا ګیټ هاب یا ګوګل اکاونټ وکاروئ. غوره دا ده چې خپل شته ګوګل اکاونټ څخه کار واخلئ. اکاونټ ته په لومړي ځل ننوتلو سره تاسو اړ یاست چې خپل پیژنیال ته اړین معلومات ور اضافه کړئ چې په هغه کې تر ټولو اړین د ژبې ټاکل دي. د ژبو د لارې څخه پښتو غوره کوئ او وروسته باکسونه چک کوئ. وروسته ټول معلومات خوندي کوئ. یو ځل چې تاسو دننه شئ، لومړی به تاسو د موخې ټاکلو یو آپشن وګورئ چې دلته تاسو غوره کوئ په یوه موده کې څومره مرسته کولی شئ. که موخه ټاکل نه غواړئ، د موږ سره دغه شمېر ته رسېدو کې مرسته وکړئ، تڼۍ کلیک کړئ. وروسته به د مرستې لپاره د دریو غوراویو یا آپشنو سره یو ډاشبورډ وګورئ چې په هغه کې د وغږېږئ، واورئ او لیکنه ګډون لري. راځئ چې د وغږېږئ غوراوي څخه پیل وکړو. دلته تاسو کولی شئ د پلیټفورم لخوا چمتو شوي جملې ثبت کړئ. یوازې د مایکروفون نښې یا آیکان باندې کلیک وکړئ، جمله په لوړ غږ ولولئ او کله چې جمله سرته ورسیږي ویې دروئ. که کوم ثبتول مو په زړه نه وي، کولی شئ رلنګ یې کړئ او له سره یې ثبت کړئ. کوښښ وکړئ چې 5 درکول شوي جملې بشپړې کړئ او وروسته یې وسپارئ. د سپارلو وروسته به نوې جملې درکړل شي. ډېر اسانه ده. کوښښ وکړئ چې مایکروفون ته نږدې واوسئ او که شونې وي د لوړ کیفیت مایکروفون وکاروئ، هغه که د کمپیوټر وي او یا هم زیراکفون. بل آپشن یا غوراوی واورئ دی. دلته تاسو کولی شئ د نورو لخوا جوړ شوي غږیز ریکارډونه واورئ او تایید یې کړئ. دا د ډیټا سیټ کیفیت ډاډمنوي. مازې د پلی پر بټن کلیک وکړئ، په دقت سره ثبت واورئ او په نښه کړئ چې ثبت د متن سره سمون لري که نه. ستاسو نظر ډېر مهم دی او په هر ډول غلطیو او تېروتنو په فلټرولو یا چانلو کې مرسته کوي تر څو د ډیټا سیټ عمومي کیفیت ښه شي.
او په پای کې دلته د ولیکئ غوراوی لرو. که تاسو د لیکلو څخه خوند اخلئ، کولی شئ د نورو د لوستلو لپاره د جملې په جوړولو سره مرسته وکړئ. دا د منځپانګې په تنوع یا رنګارنګولو کې مرسته کوي او ډاډمنوي چې د ثبت لپاره تل تازه توکي شتون ولري. د جملو لپاره مازې په سایټ کې لارښوونې تعقیب کړئ. ډاډ ترلاسه کړئ چې جملې روښانه، لنډې او د هر عمر لپاره مناسبې وي. بس همدومره. د خپل وخت څخه یوازې د څو دقیقو په ورکولو سره تاسو د پښتو وینا ټکنالوژي لپاره د یو ډېر شموله او متنوع ډیټا سیټ په رامنځته کولو کې مرسته کوئ. commonvoice.mozilla.org ته ورشئ او نن مرسته پیل کړئ. ډېره مننه.